سلامونه مې ومنئ ملګرو، امید لرم چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به د ژوند چارې به ښه په خوشحالۍ در باندې تېرېږي. که دا ستاسو لومړی راتګ وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. له ټول نه مخکې زموږ نوې هر اپډیټ ویډیو در تاسو پورې در ورسېږي. موږ تاسو څنګه کولی شو چې ښایسته تصویران جوړ کړو، البته خپل وي، د ملګرو وي، او یا ویډیو ټیک ټاک ته جوړوئ خپل د تصویر په اړه. نو راځه موږ د دې لپاره به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو. رابطه پر پلی سټور به کلیک وکړئ. که چیرې د جیمیل جوړول مو نه وي زده، نو زما یوټیوب چینل کې ویډیو درته پورته کړې، دلته کولی شئ چې وګورئ. په ټلګرام چینل مې پورته کړې. نو دلته به راسه موږ تاسې د سرچ یا لټون برخې ته به راسو. په سرچ یا لټون کې به دلته موږ تاسې د هغه اپلیکیشن نوم ورته ولیکو. دلته به راسو، کله چې پر دغه برخې کلیک دلته وکړئ، دلته به راسو جلوړ دغه سرچ برخې ته به دلته راسو. کله چې مو دلته کلیک وکړئ، نو دلته ماته نوم راپورته کړئ. تاسې به هم دغه نوم ورته ولیکئ. دغه نوم ورته ولیکئ. په سرچ یا لټون کې تاسې ته به په دا اوله خانه کې 2 کامرې راپورته کړي. تاسې به دا دومه ژړه کامره انتخاب کړئ. دغه به تاسې خپله انتخاب کړئ، را ډاونلوډ کړئ. کله چې مو دا را ډاونلوډ کړه ملګرو، ته به داسې په دې کولی شئ چې ښایسته تصویران، ښایسته ویډیو وي، ټول معلومات چې دلته تاسې ته هم درکړي، او په تقریبا 2 MB را ډاونلوډېږي. کولی شئ چې ښه ښکلي تصویران پکې جوړ کړو. راځئ چې موږ تاسې په دې کې څنګه اکاونټ جوړوی. نو پر کامره به کله چې مو کلیک وکړئ، که تاسې نوی اکاونټ جوړوئ، دلته چې ورته لاګین شئ، دلته به البته په دغه لومړۍ خانه کې به تاسې خپل نوم ورته ولیکئ، د سر په خانه کې. په دویمه خانه کې به یو پاسورډ ورته جوړ کړئ. کله چې مو دلته خپل نوم ورته ولیکئ، دلته پاسورډ ورته ولیکئ. یو اکاونټ کولی شئ په دې کې جوړ کړئ، په یوه موبایل کې څو اکاونټونه نه درکوي. کله چې مو جوړ کړئ، په لاګین به کلیک ورته وکړئ. تاسې ته بیا راپورته کوي چې نوی اکاونټ جوړوئ، نو پر هغه به ورته کلیک وکړئ، ډایرکټ به تاسې اکاونټ پکې جوړ شي. نو زه خپل البته چې زوړ اکاونټ مې دی، که دلته غواړئ په داسې کې باندې مثال کلیک ورته وکړئ، دلته موږ ته راپورته کوي چې تاسې کولی شئ چې دلته مثال ورته لاګین شئ. نو زه به لاګین کلیک کوم، خپل زوړ اکاونټ ور داخل. کولی شئ چې ویډیوګانې پکې جوړې کړئ، ورته اپلوډ یې کړئ. دغسې ویډیوګانې په دې کې هم جوړېږي بالکل لکه ټیک ټاک کې. همدارنګه کولی شئ چې ښایسته تصویران پکې جوړ کړئ. ټول در ټولو ښایسته خوندوره کیمره ده، نو کولی شئ چې کار پکې